د کانکور په ازموینه کې اکثریت زده کوونکي نشي کولی د خپل لومړني انتخاب ته کامیاب شي. راځئ په دې ویډیو کې داسې طریقه در وښیم چې 100% تاسې متیقن او باور واوسئ چې تاسې خپل لومړني انتخاب ته تلونکي یاست. نو تاسې باید مخکې د تیر کال د کانکور د پایلو نمرې یو ځل ته نظر تېر کړي او تاسو ته باید ستاسو د خوښې پوهنځي چې کومې دي هغه باید نمرې معلومې شي. مثلا په تیر کال کې اقتصاد پوهنځي ته یا طب پوهنځي ته محصلین په څو نمرو باندې کامیاب شوي ول. راځو موږ تاسې اصلي خبرې ته چې زموږ تاسې د پارچې حل کېدل دي. موږ تاسې لومړی د ریاضیاتو برخه په نظر کې نیسو، هغې نه وروسته د نورو علومو په برخې په نظر کې نیسو. خو عموما په دغه ترتیب باندې حلیږي چې مقصد یو سوال ته 4 جوابونه ورکړل سوي دي. که چیرې الف پکې سم وي لومړۍ خانه، او که چیرې دوهم پکې سم وي دوهمه خانه، او که چیرې دریم پکې سم وي درېیمه، او که چیرې څلورم جواب سم وي نو موږ تاسې څلورمه خانه په ښه منظم شکل ورته توروو. اوس راځو موږ تاسې د حل لپاره لومړی دغه چې پیل کړو، لومړۍ صحنې چې پیل کړو، موږ تاسې لومړی سوال حل کوو. د لومړي سوال لپاره موږ چې کله وخت کې سوال حل کوو نو موږ تاسې به اول سوال مثلا موږ حل کړی ده یا مزده ده چې دوهم جواب کې صحیح ده، نو دوهم جواب موږ تاسې ښه پوره مکمل په همدغه شکل باندې توروو. هغې نه وروسته راځو دوهم سوال ته. دوهم سوال د موږ تاسې نه ده حل یا مزده نه ده. دریم سوال باندې موږ تاسې تقریبا 10% متیقن یو چې مثلا په دې کې جم جواب صحیح ده، نو دغه هم په پوره ډول باندې موږ توروو. او دارنګه څلورم جواب مو نه ده زده دا پرېږدو، او دارنګه پنځم جواب مو نه ده زده دا پرېږدو، او پسې شپږم جواب مو زده ده مثلا په دې کې الف جواب سم ده. او دارنګه په اووم سوال کې مثلا د موږ تاسې څلورم جواب سم ده. او دارنګه مثلا په اتم سوال کې زموږ تاسې کوم جواب د موږ په ذهن کې نه راځي، اما په نهم سوال کې موږ تاسې 10% یا 15% متیقن یو چې مثلا موږ تاسې څوم جواب دوهم جواب فرضاً زموږ تاسې صحیح راځي یا سم ده. په همدغه شکل باندې موږ که 10% په یو سوال باندې متیقن یو هم ورته همغه خانه ورته بشپړه توروو. اما که چیرې هېڅ باوري نه یو چې مثلا دوهم سوال یا درېیم سوال د موږ صحیح یا دوهم جواب یا درېیم جواب دی زموږ صحیح، نو له هغه څخه صرف نظر کوو، تېرېږو هغه خانې چې په همدغه شکل باندې سپینې پرېږدو، لکه څنګه چې تاسو ته دلته معلومیږي همغه خانې په دغه شکل باندې سپینې پرېږدو، هېڅ یې نه حل کوو. اوس نو راځو په دغه شکل باندې تاسو تر پایه پورې 160 سوالونه حل کړل، اما په دې کې چې هغه تاسې نه دي زده همغه سوالونه پاتې دي، نو د هغوی لپاره به کوم میکانیزم موږ په مخ وړو. نو موږ دلته داسې وایو دا سوال احتمالاتو ته که چیرې راسو نو موږ په دې پنځم سوال کې مثلا موږ 4 جواب به لرو، او دارنګه چانس د موږ د دې لپاره چې موږ تاسې معلوم کړو چې احتمالاً موږ باید کوم یو جواب صحیح کړی، یا اول صحیح به وي، دوم صحیح به وي، او که څلورم صحیح به وي. نو 100% احتمال موږ په 4 برخو باندې ویشو، یعنې په 4 جوابونو باندې، او نتیجه د موږ څو کېږي 25% موږ امکان لري چې موږ همدغه پنځم سوال حل کړو صحیح دقیق. نو دا بیخي کم احتمال ده، نو د دې لپاره چې موږ تاسې دغه 25% احتمال 100% ځان ته حاصل کړی او له دې چې مو استفاده کړي، نو موږ راځو یا په دې کې الف ستون له سره تر پایه په همدغه ناحل سوي سوالونو کې لکه څلورم او پنځم او دارنګه مثلا اتم او دارنګه لسم او داسې نور سوالونه چې مثلا موږ نه دي حل کړي، په هغو کې یا د اول سوال ستون توروو، یا مثلا د درېیم سوال ستون، یا د دوهم او یا هم د څلورم. نو په دې کار کولو سره به موږ تاسې همدغه 25% احتمالي حل حتما موږ لاسته راوړی. مثلا که چیرې په درېیم کې اول د موږ نه څلورم کې اول د موږ نه سم، نو پنځم کې به خامخا سم وي. که چیرې مثلا اتم کې نه سم، نو مثلا لسم کې به خامخا سم وي، خو مقصد دغه 25% احتمال موږ تاسې لاسته راځي. نو کله وخت کې چې رالوی همدغه نازده سوي سوالونه موږ تاسې ورته تور کړو، هغې نه وروسته موږ تاسې په همدغه شکل باندې پارچې حل کړه. موږ تاسې راځو وروسته چې موږ تاسې څنګه باید اول انتخاب وکړو او څنګه موږ وتوانېږو چې مثلا اول انتخاب ته موږ تللی سو او همغه دقیق وکړو. نو تاسې به داسې وکړئ چې دغه اول سوال و مثلا درېیم سوال و دارنګه په دغه شکل باندې شپږم سوال دغه تاسې چې 100% حل کړي دي، د هغوی تعداد باید تاسو ته معلوم وي چې مثلا تاسو څو سوالونه حل کړي دي، نو هغه سره را مجموعه کوو. د حل سوي سوالونو مجموعه مثلا راغله 98 سواله تاسو حل کړي دي. 98 سواله په هر سوال باندې موږ تاسې 2.25 نمرې لرو چې تاسې 220 نمرې راځي. هغې نه وروسته موږ تاسې ټول هغه سوالونه چې موږ تاسې احتمالي حل کړي دي، یعنې دوهم سوی، څلورم او پنځم او اتم او دارنګه لسم، یولسم او دولسم، د دې مجموعه موږ تاسې مثلا 2.5 سواله سوه، 2.5 سواله
په 2.5 سوالو کې که چیرې مثلا موږ تاسې 2.25 نمرې ورکړو 2.25 نمرې د موږ تاسې 1.19 نمرې راځي خو اما دا 1.19 نمرې د موږ تاسې په څه کې دي په دغه 2.5 سوالونو کې دي نو دا 2.5 سوالونو د 1.19 نمرې چې موږ تاسې له 100 سره 220 نمرو سره یو ځای کړو نو په ایکس 380 نمرې راځي نو 380 نمرې خو موږ تاسې نه سو وړای ځکه دغه دوه مو څلورمو دغه بعض زرغونه چې تاسې د ښکارېږي د سوالونه خو موږ احتمالي حل کړي دي نو له دې 1.19 نمرو څخه به تاسې 25% نمرې چې دلته تاسې احتمالاً لاسته راوړي دي نو د 1.19 نمرو 25% برخه به څو نمرې راځي نو کله چې تاسې محاسبه وکړئ چې د 1.19 نمرو مجموع البته 25% برخه چې دی هغه تقریبا 1.15 نمرې راځي اوس موږ تاسې متیقن سو چې 1.10 نمرې موږ له همدغه نازده سوي سوالونو یا احتمالي حل سوي سوالونو څخه لاسته راوړي دي او 220 نمرې موږ تاسې له حل سوي سوالونو څخه نو اوس د دې مجموعه به څو راځي د دې مجموعه موږ تاسې لاسته راوړو موږ تاسې مجموعه به تقریبا راسي 251.15 نمرې څو 251.15 نمرې نو تاسې به لومړنی انتخاب له 245 څخه نیولې تر 255 نمرو پورې به تاسې خپل لومړنی انتخاب وکړئ او تاسې به ان شاء الله العزیز 100% همدغه خپل لومړني انتخاب ته کامیاب سئ که چیرې په همدې شکل باندې تاسې محاسبه ونه کړئ نو تاسې نسئ کولی خپل لومړني انتخاب ته کامیاب سئ که چیرې په همدې شکل باندې تاسې مخته ولاړ شئ تاسې به 100% خپل لومړني انتخاب ته کامیاب سئ ډېره زیاته مننه او ستاسو د کامیابۍ په هیله